بسم الله الرحمن الرحیم. تیر ورځ موږ تاسې نسټډ اف باندې خبرو وکړه. څه باندې؟ نسټډ اف باندې. نسټډ اف معنا دا هدف موږ ویلې که اف په منځ کې بل اف، یعنی که دام سه یو دام سه یو دام و دام ملټیپل کنډیشنونه موږ لرو. مثلا بیا د یو کار وشي. فرض مثلا زه راځم ورته وایم چې څه کار وکړو. یو نفر که چیرې نوم احمد و د پلار نوم محمود و دا و فرض مثلا ملټیپل کنډیشن یې ورکوو. دا ټول شرطونه صحیح ول نو هغه دا ترو شي راځئ، او که نه و بیا د څه وشي؟ فالس شي. اوس راځو په دې ځای کې فرض مثلا موږ راخلو ډیپ خلاصو. یس کنټرول ان یو نوې صفحه راوړم، لیکو هیش انکلود IO stream او لاندې راځو یوزینګ نیم سپیس std ښه. او دلته دا وګورئ ښه، تاسو ته ما مثالونه راخیستي، دا به بیا زه درته سینډ کړم یا بیا در سره مطالعه کوئ ښه. کوم ځای کې پروګرامینګ دلته ګورئ ښه، دلته دا د هر یو مثالونه شته ده، پوه شوې؟ دا خو د بل څه شي ده ښه، FL شته که نه؟ ګوره دا د آر یو دا پروګرام چې کار شوی دی د هغوی سینټکس دلته لیکل شوي، کولی شي بیا تاسې آر یو وګورئ ښه. دا هم بیا درته سینډ کوم، دا کنډیشنونه دي ښه. اوس راځو موږ خپل بېرته موضوع ته STD لیکو او ورته لیکو چې مین فنکشن قوس خلاص او قوس بند. اوس راځم په دې ځای کې زه ورته لیکم چې څه کار وکړي، یو څو ویریبله ډیفاین کوو. څه کوو؟ یو څو ویریبل ډیفاین کوو. څنګه کار کوو؟ فرض مثلا زه یو ویریبل ډیفاین څه کوم؟ یو ویریبل ډیفاین کوو که ملټیپل؟ یو ویریبل د څه لپاره؟ ښه، اینډ ا په نوم باندې صحیح شو. اوس راځم ورته وایم چې څه کار وکړه. بل یو دوه درې ویریبله سټرنګ صحیح ده، B کاما C کاما D صحیح شو داسې، او کاما E کاما F. بس ده که نور هم واخلو؟ بس ده که نه؟ اوس راځم ورته وایم چې اول د نفر ته آوټپوټ ورکړي ښه، C آوټپوټ دې ورکړي. ورته ودې وایي چې څه شی ویلکم ټو یور څه شی ټیسټینګ سیسټم صحیح ده. تاسو خپل ټیسټ سیسټم ته ښه راغلی. سوالونه دې کوي صحیح ده، څه ده وشي؟ سوالونه دې وکړي. د دې نه وروسته ENDL یو خط لاندې راسي او دوه خطه لاندې راشي صحیح ده. ENDL او راځو ورته چې سی آوټ آوټپوټ دې ورکړي. څه آوټپوټ دې ورکړي؟ ډبل کوټیشن یو. اول سوال دې ولیکي، پوه شوې؟ څه دې ولیکي؟ ورته ودې وایي چې دلته دې څه ولیکي؟ ویر آر یو فرام، ته دې کوم ځای صحیح ده. داسې سوال دې ولیکي او له دې نه وروسته ورته وایم چې څه وکړه، CN انپوټ واخله. د چا دپاره؟ د B دپاره. چا دپاره؟ B دپاره صحیح شو. او اوس راځم ورته وایم چې څه کار وکړه. بیا د هغه نه وروسته چې انپوټ یې واخیسته C آوټ، بل آوټپوټ دې ورکړي. ورته ودې وایي چې نمبر 2. ورته ودې وایي چې څه شی واټ از د کیپیټل آف کابل، د کابل پایتخت چې شی ده صحیح شو. دا دې ووایي او ورته ودې وایي چې څه CN انپوټ واخله. د چا دپاره؟ د C دپاره صحیح شو. او راځو دلته به ورته ولیکو چې څه شی افغانستان صحیح ده. او د دې نه وروسته C آوټ آوټپوټ دې ورکړي. ورته ودې وایي چې څه شی نمبر 3. ودې وایي چې څه شی هو از د پریزیډنټ آف افغانستان صحیح ده. او بیا د انپوټ واخلي د چا دپاره؟ د B دپاره. څه دپاره؟ درې شو که نه؟ او F پورې ده. بیا C آوټ آوټپوټ دې ورکړي. نمبر 4 بیا دې ولیکي چې څه شی، بل سوال دې وکړي چې څه شی which country has
2 presidents صحیح ده او دا سوال در راشي او د دې نه وروسته بیا انپوټ د واخلي سی انپوټ د واخلي د چا لپاره ای لپاره او پاتې شو اخري ده که نه سی آوټپوټ د ورکي څه آوټپوټ د ورکي پنځم او چې شی ولیکي څه سوالي وایه که نه ښه او راځو بل ولیکي چې څه شی سوال دی دا یې چې ښه کمپیوټر ساینس از جواب کې دی ولیکي بس خلاص یا ایزی او یا هارد صحیح ده یا ډیفیکلټ صحیح شو سی ان انپوټ د واخلي د چا لپاره ښه یا ودې وایي چې کمپیوټر ساینس از یا ودې داسې سوال دی ولیکي چې څه شی پروګرامینګ از یوزفول پروګرامینګ چې ده مفید ده ترو اور څه شی فالس دې نه دی صحیح شو داسې انپوټ د واخلي د چا دپاره د اف دپاره اوس زه راځم وایم که چیرې یو نفر 15 واړه سوالونه صحیح کړي آوټپوټ کې دې ورته ووایي چې ستا نمبر یې 100 سوی او سکور دې دونه وي که کم سوال غلط کړي ورته ودې وایي چې دغه سوال دې غلط کړ پوه شوې او دونه دې نمبر یې په سوال باندې 100 نمبر یې اوس څه کوو کنډیشن ورکومه اف که چیرې قوس خلاص بی ده که نه بی مساوي شو اف که چیرې چی شي سره افغانستان سره صحیح ده که چیرې په بي کې چی شی راغی افغانستان راغی بیا څه وکړي څنګه د 100 نمبر ورکړي A is equal to شل په A کې څو واچوه شل واچوه پوه شوې دا دی یو اوس دا بل به څنګه کوو بیا ورکوو اف که چیرې دا که اصلا په السف سره وکړو ښه راځي ښه خو زه خیر تاسو مونږ نسټډ اف اخیستل دا مشکل نه اوس راځو اف که چیرې بي ورته مساوي شو بیا بل اف ده بي مساوي شو د چا سره نه پریزیډنټ نه د کپیټل ده کابل صحیح ده نو بیا څه وکړه A مساوي که د A جمع شل پوه شوې A چې څونه داغونه د وي شل ورسره څه وکړه نورې جمع پوه شوې بیا ورته ووایه اف که چیرې څه چل وسي څه خیر جوړ دی دا سی ده زه دې ته خوشحال دی سی او دا هم چې شی ډي صحیح ده که نه اشرف غني سره پریزیډنټ ده اشرف سره صحیح ده بیا د څه وکړي A is equal to A جمع شل شل نور هم پکې ورسوه صحیح ده که نه اوس ګورو چې دا دې طریقې سره کېږي که نه کېږي فکر نه کوم دې طریقې سره ښه نتیجه ورکړي ښه اوس ګورو بیا ورته یم اف که چیرې قوس خلاص څه شی وبله ای ده که نه ای کې څه شی ده افغانستان ده که چیرې ای مساوي شو د څه شي سره افغانستان سره صحیح ده نو بیا څه وکړه A is equal to A plus 20 صحیح شو آخري پاتې شو A is equal to A plus شل وکړه نه F که چیرې خاص خلاص صحیح ده که نه خو شل جمع کېږي که نه A کې چې څونه دي اوس خیر ته لږ څه وکړو که چیرې آخري F ده که نه F مساوي د څه شي سره شو ترو سره صحیح ده نو بیا څه وکړه A is equal to A plus شل او په اخر کې ورته ووایه چې څه شی سی آوټ د ټولو نه وروسته آوټپوټ ورکړه ورته ودې وایي چې څه شی your score is ستا نمرې دي څونه دي صحیح ده څونه دي د A کلر ته ښه اوس ګوره زه دا کمپایلینګ رقم ګورو چې څه مشکل لري که نه د څه په نوم باندې کویز اوس ګوره دا مورنګ
وای ویر آر یو فرام د کوم ځای واټ از د کیپیټل اف افغانستان کابل او who is the president of Afghanistan which country has two president Afghanistan programming are useful true or false true so why your score is سل ځکه پنځه واړه دې صحیح کړل که نه اوس ګوره زه راځم دلته څه کار کوم په دې ځای کې لیکم وایي د کوم ځای ورته یم د لوګر صحیح ده پایتخت افغانستان کابل پریزیډنټ اف افغانستان اشرف افغانستان صحیح ده او ستا نمبر یې څو دی صفر دا ولې دا ټول شرطونه به صحیح کېږي دا به کار کوي ښه که یو صحیح خو کار نه کوي که نه زموږ خلاف په دې بل اف باندې کړي یو کار بل کوو ښه اینډ اے از اکول ټو صفر اے لاول نه څو کوم صفر کوم ښه اوس ګوره ورته لیکم د کوم ځای ورته د مزار صحیح ده د کیپیټل د افغانستان کوم ځای ده کابل ده اشرف غنی ده که نه کنټري پریزیډنټ څوک ده افغانستان ده او دا ټرو ده صحیح ده بیا هم ګوره وینې په دې شکل کې کار نه کوي ځکه نسټډ اف چې دا موږ او تاسې ویلې د دې لپاره اوس تاسې ولاړه ده هم راوباسئ څه به کوو داسې که موږ یو ټیسټینګ سیسټم جوړوو که صحیح ده که نه انلاین فیزیکي مثالا ټیسټینګ ټیسټونه دي بل سره راځي دا به اوس څنګه کوو دا به په څه کوو په ایل صف باندې هدف د اف ګوره د موږ د نسټډ اف نسټډ اف هدف دا ده چې دا ټول شرطونه به صحیح کوي ښه که یو سوال هم غلط که نمبر یې نه ورکوي پوه شوې که یو سوال هم غلط که نمبر یې نه ورکوي یا خو موږ په شرط کې شرط پسې اچوو هو که نه چې دام باید صحیح دام صحیح دام صحیح دام صحیح که دا ټول صحیح ول بیا نمبر یې ورکړه او که یو دم غلط که بس لاړ داسې ټیسټینګ دا اوس په دې رقم ته شو هدف زموږ د اف او د نسټډ اف ده ښه نسټډ اف اوس ګوره په دې رقم طریقې سره کار کوي او که چیرې دا کولی شي په اف سره که درته وایي کوم تاسو صحیح ده استاد خپله وکړئ ښه داسې یو تاسو جوړ کړئ چې 10 سواله وکړي هر سوال څو نمبر یې ولري 10 نمبر یې او که سړی هر سوال غلط کړي باید څه کار وکړي هغه ته ووایي چې دغه سوال دی غلط په دې ځای کې خو څه مشکل نه ده ته ای څرنګه ای جمع ای اول کې د خالي ای شل کړو بیا د ای مساوي کړو د ای جمع شل سره بیا اوس ګوره ما ورته ویلې اول وګوره که چیرې بي یعنې اول کې د افغانستان انټر کړ اول کې د څه انټر کړ افغانستان انټر کړ نو ای یعنې نمبر یې دی ای صحیح ده ای کې څو ور واچوه یعنې شل نمبر یې دی شوې پوه شوې او بیا که ای کې افغانستان وو د هغه نه وروسته اوس ګوره بیا که سی کې څه شی راغی کابل ای کې څو ول شل نو ای مساوي که د ای سره یعنې ای کې چې څونه دي همغه نه مساوي ده پلس شل نور هم پکې وجمع کړه چې څو بشي څلوېښت بشي ده پوه شوې شرط کې مو بل شرط پسې ور او که نه بیا بل اوس که چیرې دی دغه اول سوال غلط کي بالکل لاندې نه راکته کي پوه شوې که اول سوال غلط کي اوس ګوره دې مشکل دلته ده ښه بیا لاندې نه راځي که دی د اول سوال جواب صحیح کي اوس ګوره ښه دلته دا قصه شته پکې وایي وی آر آر یو فرام افغانستان صحیح ده اوس ای کې شل پراته شول هغه اول نه که موږ غلطي وکړو دلته صفر کوي ښه اخري دغه کو بیا به موږ اوس ګوره کیپیټل د افغانستان کوم ځای ده مزار اوس پرېږده اوس اخري او غلط کو اوس ګوره اوس از ورته لیکو دا شی نور مې ټول غلط کړل صحیح ده یو سوال مې صحیح کړی څه وایي څو نمبر یې دي شل نمبر ځکه څلور سواله د غلط کړي دي ښه که چیرې زه 2 سواله صحیح کړم اوس ګوره راځم 40 بشي ګوره داسې کېږي ښه اوس ګوره زه ورته لیکم چې د کوم ځای د افغانستان پایتخت د افغانستان کوم ځای ده کابل او دا نور ده څو نمبر یې دي 40 نمبر یې دي پوه شوې اوس که یو شرط صحیح لاندې راځي که دا یو شرط هم غلط که یو سوال بس نور بیا لاندې هغه په نظر کې نه نیسي ورسېدی په دې کوم صحیح صحیح هغه خاص هغه صحیح پوه شوې نو هغه اول نه به ته صحیح کوي
نو په نظر په دې اساس باندې خو موږ دا داسې نشي کېدلی چې مثال د سر غلط کو بیرته صحیح کو بیا نو هغه به ته په ال صفر باندې کوي کنه تا ته ما کنډیشنونه ویلي دي ښه هغه په دې نسټډ اف باندې دا کار نه شي مخته پوه شوې نو اوس ورسېدی کنه په دې باندې او زه ورته اوس ګوره یو کار بل هم کولی شو اف که چیرې افغانستان کې دا راغی که نه دا دغه اول اف هغه ده بلاک ده که هغه اول سوال چا غلط که ګوره ښه دلته راشه ورته ووایه چې څه شی ایلس څه وکړه سی آوټپوټ ورته ووایه چې سوري برادر your answer is wrong ستا جواب غلط ده and others cannot be considered can't consider او نور موږ نه ملاحظه کوو ښه پوه شوې لکه اونه چې ورته پوه شوې نو دا په دې رقم شو ښه دې ټولو کې دا ورکړه ښه دا ټولو ایلس کې دا ورکړه که یو یې غلط که بس چې سړی پوه شو چې اوس مې غلطي وکړه دا نور په نظر کې نه راته نیول کېږي پوه شوې اوس راشه دلته او په دې بل کې هم راشه اوس مې دا صحیح شو کم پایلې کورنۍ که اوس ویر آر یو فرام ورته وایم چې غزني نه افغانستان اوس که مشکل نشته که نه کپیټل د افغانستان چې ده کابل ده که نه او د افغانستان پریزیډنټ څوک ده عبدالله صحیح ده دا چی شو او دا شو sorry brother your answer is wrong other can be considered ښه اوس ورسېدی هدف دا ده که نه چې دا څنګه کار کوي د دې انپوټ نه وروسته ډایرکټ به یې دلته زړی نه کېږي دا قوس کې ونیسه د غټو قوسو کې سټیټمنټ ونیسه ښه دا ان سټیټمنټونه چې دي د قوسو منځ کې ونیسه دا راځي دا ټول نو هدف دا ده چې موږ تاسې دا په دې رقم سره ایلس به اوس ګوره ښه دا د دې اف شو دا د دې دی نو دې رقم ته کنډیشن ته موږ تاسې اف کې دننه بل اف راشي څه ورته ویلی شو نیسټډ اف نن راځو د کنډیشنل سټیټمنټو یو بلې موضوع باندې خبرې کوو چې هغه ته ویل کېږي سویچ څه شی ویل کېږي سویچ عیناً د اف یا د کنډیشن غوندې کار کوي ښه خو دا په هغه صورت کې استفاده کېږي کله چې موږ ملټیپل چوایسز ولرو څه ولرو ملټیپل چوایسز اوس ګورو موږ تاسې دغه سویچ باندې ځان پوه کوو چې سویچ څه ته ویل کېږي او څنګه کار کوي ښه سویچ هم د اف کنډیشنل سټیټمنټ ده ښه اوس ګورو څه وایي سویچ سټرکچر اول خو موږ تاسو تېره ورځ خبرې کړې وې چې کنډیشنل سټیټمنټ څه شي ته وایي هغه سټیټمنټ ده چې هغه په هغه وخت کې ایگزیکیوټ کېږي چې کله یو شرط ترو شي او که شرط فالس شو نه ایگزیکیوټ کېږي ډیسیژن میکینګ ا فنډامنټل ټو اني کایند اف کمپیوټر پروګرامینګ نو ډیسیژن میکینګ ډېر ضروري خبره ده چې موږ تصمیم ونیسو اوس ګوره another conditional structure یو دانه موږ سره ده د څه شي په نوم باندې an alternative to nested else structure څه nested else وکړئ او یا تاسې څه وکړئ سویچ وکاروئ یو خبره ده used when many choices available and only one to be executed هغه صورت کې کېږي چې کله د څو دانو منځ کې ته څه ولرې څو انتخابه لرې خو د څو انتخابو منځ کې به ته څه کوې یو انتخاب یې پوه شوې په دې رقم نو په دې رقم حالاتو کې اوس دا کار کېږي اوس زه درته ښیم نو بیا دې ته څه ویل کېږي دلته موږ تاسې سویچ کارولی شو څه کارولی شو سویچ nested f becomes very difficult in such situation functionality او nested f په دا رقم حالاتو کې ډېر مشکل کېږي compares the result of single expression with multiple choices د یو شی انتخابول د څو شیانو په مقابل کې زه درته عملي د دې سټرکچر وښیم بیا اسانه پرې پوهېږئ the expression may be integer character value چې expression یا نتیجه هغه چې دا موږ سره یا یو عدد ده او یا څه شی ده کرکټر ده compares with different cases مختلفو حالاتو سره break statement is used to each case to exit او د هر یو نه به څه کار کوو break لیکو ښه اوس ګورو if break is not used all case block will also be executed که break ونه کړي ټول کیسونه execute کېږي اوس ګوره موږ تاسې راځو ښه switch syntax داسې ده اول به ولیکئ چې شی سویچ به ولیکئ چې شی به ولیکئ قوس به خلاص کړئ د سویچ په منځ کې به تاسې خپل ایکسپریشن یا هغه شرط ورکړئ چې په څه شي باندې تاسې شرط چلوئ ښه او بیا به قوس خلاص کړئ ورته به ووایي کیس اول کیس
پوه شوې که دا شو بیا دا وکړه او که دا نه شو یعنې بریک ته ختم شو اوس سویچ پوه شوې او که چیرې دا وشو نو بیا دا رقم ته راشه اوس ګورو موږ او تاسې او آخر کې ډیفالټ د ډیفالټ لکه د ایلس غوندې کار کوي د څه غوندې کار کوي د ایلس غوندې پوه شوې که نه شوې پوه په دې باندې پوه نه شوې نو دا باید پوه شوې وي ښه اوس ګورو موږ لیکو چې څه شی سویچ څه شی ده سویچ او سویچ کې اوس موږ ګوره شرط ورکړی ده صحیح ده که نه مین فنکشن ده یو ویریبل نوم ده صحیح ده اپریټر قوس خلاص کیس جمع یعنی که چیرې اپریټر کې څه شی راغلل جمع راغله نو بیا آوټپوټ کې ورته ورکړئ چې څه شی ا جمع وي بیا برېک کړه کیس ضرب سی آوټ صحیح شو که نه اوس ګوره دا یو مثال ده پوه شوې او دا هم بل مثال ده ورسېدې که نه په دې باندې نه اوس به وګورئ تاسې ښه اوس دا په اف باندې شوی ده ښه په څه باندې اف باندې وینې او دا په څه شي باندې شوی ده په سویچ باندې اوس ګورو موږ او تاسې په سویچ باندې دا عملي مخکې زه په سویچ باندې کلکولیټر شی جوړولو غواړم صحیح ده که نه نو راځو څه کوو یعنې داسې یو مثال کاروو چې زده مو وي چې دا سویچ پکې زده کوي یو ځل ښه کنټرول ان یو نوی پراجیکټ راوړو لیکو چې هیش انکلود IO stream او راځو لاندې using namespace std main function خلاصون قوس خلاص او قوس بند او غټ قوس اوس راځم دلته یو ویریبل ډیفاین کوم ښه دوه ویریبل and a comma b او string څه شی string له 4 ونیسو 4 ونیسو صحیح ده 4 څه شی او پیار یعنی اپریټر لکه هم داسې صحیح شو مشکل نشته دا موږ درې ویریبل واخیستل اول د اوس راشي اول د نفر ته ووایي چې سی آوټ آوټپوټ دی ورکړي ورته ودې وایي چې څه شی انټر یور فرست ویلیو صحیح ده که نه د دې نه وروسته د څه وکړي سی ان انپوټ د واخلي د چا دپاره ا دپاره پوه شوې بیا سی آوټ آوټپوټ دی ورکړي ورته ودې وایي چې انټر یور سیکنډ ویلیو تاسې خپله دویمه ویلیو داخل کړئ صحیح شو او د دې نه وروسته د څه کار وکړي سی ان دې واخلي انپوټ دې واخلي چا دپاره بي دپاره د هغه نه وروسته سی آوټ آوټپوټ دې ورکړي ورته ودې وایي چې انټر یور اپریټر صحیح شو که نه شو صحیح ده که نه څه شي کې نه نیسو स्ट्रिंग के संग नहीं होती ऑपरेटर फाल में ټټه راخیس کا کریکټر ده کریکټر یو هر ځای وجه یا منفي یا ضرب یا تقسیم زیات نه راځي دا نو څه ضرورت نشته स्ट्रिंग ته کنه اوس دا مونږ ولیکل صحیح ده اوس په دې ځای کې زه څه کار کوم اوس کنډیشن لګوم په د سویچ په باندې سویچ پوه شوې قوس خلاص شرط په چی شي باندې ده شرط مونږ په اپریټر لګو کنه نو لیکم چې او پی ای آر صحیح ده ورسېدې که نه قوس خلاص اوس راشه ورته ولیکه چې څه شی کیس پوه شوې یعنې قضیه کیس که داسې شو جمع و نو بیا څه وکړو کیس که څه شی اوسو که کیس جمع و یعنې دلته ګوره شرط مونږ په څه شي ورکړی په اپریټر کیس جمع یعنې که څه شوی و جمع شوی صحیح ده که نه دلته یو بل ویریبل هم اخلم کامه د ریزلټ لپاره چې شي بنو آر ای اس صحیح ده نو که جمع راغله آر ای اس از اکوال ټو څه شی ا جمع بی او په آخر کې بریک پوه شوې سیاوټ نه اخلم دلته سیاوټ په آخر کې اخلم خوښه دی دلته جیب په جیب اخیستلی شي پوه شوې خو زه سیاوټ یو سیاوټ اخلم په آخر کې څه بار چېرته سیاوټ لیکم اوس بل دا خو یو کیس شو زه راځم ورته لیکم چې کیس که چیرې کیس څه شی و منفي و څه وکړه آر ای اس از اکول ټو ا منفي بي او بریک یعنې که شرط غلط صحیح شو بس دې نه وروسته بس لاندې بیا مه راکښته کېږه که منفي و خو منفي که لاندې څه مطلب دا داسې لاندې مه راکښته کېږه پوه شوې اوس ګوره زه درته ښیم اوس ګوره راځو دلته ورته لیکم چې کیس څه شی ضرب صحیح ده
څه کار وکړه RES is equal to A multiply by B صحیح ده او څه وکړه بریک ټیسټ ښه ورسېدې په دې معنی او راشه ورته ولیکه چې کیس چې شی دا شی که نه د دې نه وروسته بیا څه وکړه RES is equal to A divide by B او په آخر کې ورته وایم چې څه شی بریک او آخري کې ورته راځو ورته لیکم چې څه شی کیس نه خلاص شو څلور اپریشن ډیفالټ څه شی ډیفالټ یعنی که چیرې دا یو هم نه و لکه ایلس غوندې ښه بیا څه وکړه سی آوټ آوټپوټ ورته ووایه چې سوري برادر څه شی رانګ اپریټر دې چې شی ده غلط ده وشو که نه نه وشو اوس دا د سویچ قوس بیرته څه وکړه بند کړه یو ځل زه داسې او په آخر کې د سویچ نه وروسته سی آوټ آوټپوټ ورکړه چې شی آوټپوټ ورکړه RES صحیح شو که دا سیف که اوس ګورو غلطیانې به ولرو یا به یې ونه لرو سب کوو د څه په نوم باندې سویچ په نوم باندې اوس ګورو مونږ غلطي لرو ولې دوه قوسونه مې خپل کړي دا یو قوس ده صحیح شو خلاص شو اوس کمپایل اینډ رن اوس ګوره وای انټر فرست ویلیو اوله ویلیو دې وکړه اوله ویلیو څو 50 دویمه ویلیو 90 څه ورته وایي سوري برادر رانګ اپریټر دا چې شي شو تا خو انټر کې هغه دی ویلو هغه دی ویډیو د بشر هغه پرنټر دی ویلو یو سل او شل او 90 پرنټر سین نه راځي آفرین اپریټر تم انپوټ نه دا اخیستی ویني سی آوټ نه کله درات ویني نه دې ریاست ها اوس راځو اوس ګورم راځو انټر یور فرست ویلیو 50 او څو دیرش جمع کړه څه وایي اتیا ګوره دا سویچ کار ده ښه ورسېدې نه ورسېدې اوس ګوره راځو دلته ورته وایم څه کار وکړه فرست ویلیو یو سل او شل بل څو 900 او شل منفي کړه منفي نه کوو جمع کړه څو کېږي یو زر او څلوېښت یعنې چې یو او که نه یو شی ده تا ولې ایس فرق نه لري بس خلاص نه کوه تا ته اف خوند درکړي کړي په ایف کوه پوه شوې اف استعمال استاد پې اسانه ده دا راوخلې یو سل او 50 په دغه کې چې سر پې څو کېږي 300 صحیح ده اوس راځو دلته زه غلطي لږ حوصله وکړه لږ به صبر وکړې ښه انټر یور فرست ویلیو موږ سره شوه 50 او دا او ورته چې داسې عملیه پیج راغلی څه به وایي سوري رانګ اپریټر صحیح شو که نه مشکل ده زما داسې یو که هغه عملیه لرو چې موږ ایلس باندې کار ونه کړي په دې سویچ کار ونه کړي اوس ګوره زه راځم دا بریک ایسته بریک باندې پوهېږې که نه دا بریکونه مې ور نه کړل دلته صحیح شو ودې کته بریک مې ور اوس به څه کېږي اوس ګوره ښه بریک نه لري که نه کمپایلیشن ایرر نه ورکوي ښه زه ورته لیکم یو سل او شل 900 او شل او ورته لیکم دا څه وکړه سره جمع څه وایي رانګ ولې دا ولې داسې شو ګوره مشکل دلته ده ښه چې دا یې وکته دا د دې نه وروسته خو بس دا شرط خو صحیح و که نه باید نور لاندې راکته شوی نه وای ده چې دا شرط وکته بس جمع و خو صحیح شو خلاصه خبره شوله نو ای جمع بي واچو بیا یې وکته چې دا منفي نه ده بیا یې وکته بیا آخر کې راغی دا ډیفالټ یې صرف اخري شرط هم صحیح کړه او موږ ته به سوري برادر نه وایي نور به وایي نو هدف دا ده چې دا هر یو سټیټمنټ نه وروسته موږ تاسې بریک څه کوو استعمالوو ښه چې دلته کنډیشن نور لاندې راکته نشي صحیح ده که نه دا اوس موږ تاسې که هغه جوړ کړو لکه مخکې سوال کوشنار چې جوړ کړو هغه که په دې طریقې سره بوځو صحیح ده که نه ده صحیح نه ده صحیح ځکه هلته موږ یو ویریبل نه لرو ښه ملټیپل ویریبل موږ ډیفاین کړي دي نو هدف دا ده چې تاسې کولی شئ په دې ځای کې څه کار وکړئ دا اف کنډیشن طریقه زده کړئ چې اف څنګه کار سوري سویچ طریقه ښه پوه شوې که نه چې سویچ کولی شي په دې طریقې سره ته وکړئ ګوره لکه ما درته ویلې دا اسانه و دونه او که دا اسانه و سویچ اسانه
سویچ اسانه ده. اوس ګوره ډیفرنس بټوین nested if else and switch. nested if else ها موږ څه لرو؟ nested if else لرو کنه. It is easy to use when there are multiple choices. موږ ولیدل څو choice موږ درلودل نو سویچ په اسانه استفاده کیږي. It is difficult to use when there are multiple choices. نو څو انتخاب وي بیا دا پکې څه کیږي مشکل کیږي. زه اوس ګوره یا جمع یا منفي یا ضرب یا تقسیمي. if else nested if هم په یاد لګ مخکې جواب به صرف چی شو کابل که کابل بنو که زه اوس ورته وایم ما ولیکل چې what is the capital of کابل. کابل دوه پایتخته لري افغانستان کابل او مزار مثال وایو. نو دا کال ته ودا په اف کې موږ سره کنډیشن مشکل کیږي کنه خدا موږ په سویچ کې کولای شو په اسانه ملټیپل چوایسز جو نو موږ هغه په سویچ سره اسانه کولای شو ها. او اټ کان ناٹ چیک رینج اف ویلیو دا د ویلیو رینج نه چیک کوي. اټ کان چیک رینج اف ویلیو د ویلیو رینج چیک کوي چې بهر خو نه دي د دې رینج نه پوه شو لکه اند دا 15000 شو زیات شو کم شو پوه شو دا چیک کوي. It is use single expression of multiple way choices. یو expression لیکو سو choice ده لپاره پوه شو ومنه ده اف کچېره خلاص سویچ کې یو انتخاب لیکو یو سټیټمنټ لیکو او دلته ملټیپل ایکسپریشن لیکو د سو چويسونو لپاره. It checks only constant value. You cannot use variable with case. ته دلته وای کیس سره ته چې شي نشي ویریبل نشي یوز کولای ها او دلته ویریبل پکې یوز کولای شو دا مهمه خبره ده. دلته زه نشم کولای چې زه ورته وایم چې کیس از ایکوال ټو صحیح ده کیس ما مخکې معلوم کړی دی چې جمع دلته نشم کولای چې د کیس په ځای چې شی ورکړم یو متحول ورکړم ښه ورسېدې په دې خبره کې ونه رسېدې. اوس ګوره زه راځم دلته ورته لیکم چې څه شی اپریټر چې شی شو اپریټر جمع ورته وایم که کیس مساوي شو د چې شي سره د ا سره ا په نوم باندې زه ویریبل لرم دا نشم کولای ښه دلته به زه ویلیو ډایرکټ ثابت ورته لیکم چې ا که مساوي شو د چې شي سره جمع سره دلته ویریبل ول ورسته د خو کې نشو کولای شو ولې نشو کولای اوس ګوره ما ورته ویلې که چیرې اف که چیرې ا مساوي د بي سره بي به یو بل ویریبل وکنه پوه شو کنه شو پوه اوس پوه شو کنه ورسېږي. اوس ګوره خیر لږ صبر وکړه زه راځم دلته بل مثال کاروو ښه زه راخلم دا ایسته کومه کنټرول ان یو نوی پراجکټ راوړم هیش انکلود آی او سټریم اوس ګوره ښه ورته وګورئ آی ان ټي ا کاما چې شی بي ا او بي مې راواخیست ښه پرېږده خو زه اوس یو ځای نیم سپیس او اس ټي ډي د دې نه وروسته راځو آی ان ټي ا بي او دلته ورته چې شی لیکو مین فنکشن خلاصو او د فنکشن منځ کې به څه وکړو دا شی اوس راځم دلته اوس اف کې زه دا کولی شم ورته ووایم اف که چیرې ا غټه وه د بي نه پوه شوې ا څه شی وه غټه وه د بي نه نو بیا څه وکړه سی اوټ آوټپوټ ورته ورته ولې وایي چې څه شی کنګریچولیشن څه شی کنګریچولیشن او بیا دې ورته ووایي چې څه شی ای ان ډي او سی اوټ آوټپوټ کې دې ورته ولې وایي چې ا از ګریټر دین بي ا چې دا له بي نه څه شی ده غټ ده. اوس ګوره دا په دې چلیږي که نه ا مساوي که د څو سره غټ وړو کې ونه لیکو ښه ا مساوي که د څو سره د 50 سره او بي مساوي که د څو سره 60 سره دا اوس ګوره دا په اف باندې کار کوي ښه ودرېده وینې کنګریچولیشن ا از ګریټر دین بي دلته ما ورته ګوره که چیرې ا چې شی وله لویه وله بي نه زه دا په سویچ کې دا نشم ورته ویلی پوه شوې سویچ کې زه دا څنګه ورکړم هلته به ثابت کنسټنټ ورکوي زه اوس ګوره زه لیکم سویچ ښه سویچ تا اوس خلاص شرط زمونږ په چې شي باندې ده ا باندې ده صحیح ده که نه ورته وایم کیس که څه رقم ته کیس وو دا دلته نشو کولی دلته به ته کنسټنټ ورکوې پوه شوې که نه دلته به لیکم ورته وایم که چیرې ا 50 وو ښه دلته زه اوس ورته ویلی شم چې کیس که چیرې ا غټ وو د بي نه اوس ګوره ورسېدې صحیح ده که نه کیس ا ګریټر دین بي دلته سیمی کولن نه خوري بیا لاندې راکته شه سی اوټ آوټپوټ ورته ورته ووایه چې سوري صحیح ده مثالا او په آخر کې چې شی ختم کمپایل یې که ورنې کړه ګوره ښه
وینې دا شرط نه مني ښه ځکه وینې دلته ته صرف کنسټنټ ورکولی شي پوه شوې can not appear in a constant expression دا ته نشي کولی پوه شوې دلته به ته مخکې له مخکې معلومه یې دلته به ورته ولیکم که چېرې ا غټو د څو نه د شلو نه داسې ته وایې دا هم نه کېږي ځکه دا ا ویریبل ده ښه ویریبل دلته بلکل نه مني پوه شوې دا هم نه مني که دلته زه ورته ولیکم چې 50 نه 55 یعنې اوس مې ورته ولیکه چېرې ا کې څه راغی 55 راغی نو بیا موږ ته میسج کې راوړه چې څه شی سوري ښه اوس ګوره دا کار کوي پوه شوې کار کوي که نه کوي رن شو خو ا کې 55 نشته ځکه یې رانه که زه راځم ورته لیکم که ا کې 50 راغلل بیا موږ ته دا میسج راوړه اوس ګوره پوه شوې په سویچ ته د هر چا په ځای نشي کارولی درته ومې لیکه چېرې څو انتخابه لرې په څو انتخابو کې ته یو دانه انتخابوې لکه څو انتخابه لرو جمع منفي ضرب تقسیم په دې ټولو کې به موږ یو انتخاب وکړو یا به جمع انتخاب یا به ضرب انتخاب یو په یو وخت کې به یو دانه کوو نو هلته په کارېږي ملټیپل ویډیو کې نو هغه بیا سهولت جوړوي داسې نشي کولی چې داسې دلته په کنډیشن کې تاسې متحولین وکاروئ ښه نه شوې پوهې ورباندې که پوه شوې نو په سویچ کې داسې کنډیشن نشي راتلی اوس ګوره ښه other way using switch multiple case statement can be used in single block of switch مونږ ویلې چې دا څو دانې کولی شو په یو ځای کې ویوز کړو که کیس ا یعنې که په غټو حروفو ا راغله او که په وړو حروفو ا راغله پوه شوې نو موږ ته آوټپوټ راکړه پوه شوې چې څه شی دې انټر کړی ده ا یعنې مونږ 2-3 شرط هم کولی شو په یو ځای کې ورکړو څه کولی شو 2-3 شرطه کولی شو په یو ځای کې ورکړو لکه څنګه اوس ګوره زه راځم دلته اوس ګوره زه دلته ورته یم کیس ا که ا کې 50 نو بیا دا وکړه صحیح ده اوس ورته چې وایم کیس 10 پوه شوې که په ا کې څه راغلل 10 هم راغلل ښه کیس 40 که په ا کې 10 50 یا 40 پر بیا دا میسج ورکړه پوه شوې اوس ګوره زه په ا کې 10 شم بیا به موږ ته میسج راکوي چې سوري ښه کار کوي که نه کوي کار کوي پوه شوې که 40 ته واچوم کار کوي ښه لکه د آر غوندې دا کار کوي ښه اوس وینې او که چېرې دلته زه د دې خلاف نوي واچوم اوس به کار نه کوي ځکه درې واړو کیسونو کې یو سره نه ده وینې ملټیپل کیسز په یو بلاک کې کولی شو یوز کړو ښه مشکل نشته دا هم کولی شي تاسو مختلف اسانه ده که نه که نه ده اسانه ښه نو دا موضوع دې باندې به کار وکړئ بل دې باندې به تاسو ځان سره زیات مثالونه کار وکړئ پوه شوې other way using switch continue if structure can use be inside of case ته دا هغه په منځ کې بیا if استفاده کولی شي دا سویچ په منځ کې ښه اوس ګوره دلته څه شی شوي دي یا ویریبل ډیکلیئر شوی ده کریکټر کم رقم ته ده نوم یې څه شی ده اپریټر کاما اپریټر 2 سویچ دا په کم باندې کنډیشن ده په اپریټر باندې اوس ورته وایي کیس ا یعنې که په اپریټر کې چې شی راغلل ا راغلل او یا چې شی راغلل ا راغلل یا غټه یا وړو ا راغلل نو سی آوټ آوټپوټ ورکړه ورته ودې وایي چې انټر اپریټر داخل کړه صحیح ده سی ان انپوټ واخله د اپریټر 2 دپاره اف که چېرې دا نه و بیا داسې وکړه اوس ګوره سمانه لکه ښه زه بل مثال درته کوم د اف په منځ کې اوس موږ او تاسې د کیس په منځ کې ښه د سویچ په منځ کې اف زه وایم اول د نفر ته میسج ورکړي چې آیا ته غواړې عادات جمع کړې که نه که ویې عادات باندې عمله اجرا کړې که ویې ویلې چې یس خو بیا د انپوټ واخلي ورته ودې وایي چې یا جمع کوي یا منفي کوي ته چې که نو یې ویلې څه دې وکړي ختم ورسېدې په معنا باندې اوس ګوره ښه غوږ ونیسئ همدا درته ایډیټ کړم که په بل کې کار وکړم دا به ایډیټ کړو صحیح ده 4 اپریټر او بل ورته لیکم چې سټرینګ چې شی ټیسټ سټرینګ ټیسټ راوړم بره ښه ټیسټ چېرته راوړم بره صحیح ده که نه اوس ګوره سویچ کنډیشن یا شرط زه لګوم په چا باندې په ټیسټ باندې کیس که چېرې په ټیسټ کې څه شی راغی دلته راشي ورته ولیکه ګوره ښه اوس ګوره وګورئ کیس څه شی وشو یس یا نو که چېرې څه راغلل کیس کې نو راغی که نه زه نه غواړم اپریټر
نو بیا څه وکړه ډایرکټ یو نفر ته میسج ورکړه پوه شوې څه میسج ورته ورکړه زه یو بل شی راخلم دې ځای کې درته دا اوږدېږي که نه ایسته کوی دا دې د خپل ځای پاتې لیکو چې څه شی هیش انکلوډ اوس ګوره ښه آی او stream اوس ګوره ښه using namespace چې شی main function خلاصو قوس خلاص قوس بند اوس زه راځم یو variable define کومه ښه څه کومه یو variable define کومه ورته لیکمه چې end a پوه شوې او د دې نه وروسته ورته یم له اول نه دې څه وکړي اوس switch condition لګومه ښه switch condition لګومه اوس خلاص condition په چا باندې لګوم په a باندې ښه نه دوه لګوم یو end a او بل string چې شي string b صحیح ده اول له میسج ورته ورکړي نه فرق چې do you سی آوټ آوټپوټ دی ورکړي ورته وایي چې څه شی do you want to continue آیا ته غواړې ادامه ورکړې صحیح ده دا میسج دی ورکړي او سی ان انپوټ د واخلې د چا دپاره بی دپاره اوس موږ راځو کنډیشن لګو په څه شي باندې په بی باندې ښه سویچ لیکم اوس ګوره خلاص سویچ کنډیشن زموږ د په بی باندې او قوس راځو اوس ورته لیکم ورته وایم چې کیس څه شی یس نه کیس څه شی نو که ویلې چې ادامه نه ورکوم ډایرکټ یو نفر ته میسج ورکړه ورته ووایي چې څه شی یو هاو کلوزډ دا پروګرام تا پروګرام څه وکړه بند دې که صحیح شو که یس یې ورکړه نو بیا دې ورته ووایي چې تا پروګرام څه وکړه بند کړه او د هغه نه وروسته دې څه شی وکړي بریک اوس ورته وایم کیس څه شی ورته وکړم ښه اوس شرط دلته وکړم اف ورته وایم که چیرې پوه شوې که چیرې دغلته څه شی و دا بی مساوي د څه شي سره سو د یس سره هلته بي کې څه شی لیکل شوي ول یس لیکل شوی و ښه یس لیکل شوی بیا څه وکړه سیو نه او زه سیو آوټپوټ ورکړه ورته ووایه څه شی ورته ووایه چې انټر any number to store یو نمبر واخله چې هلته موږ څه وکړو سټور کړو ذخیره یې کړو پوه شوې او راځم ورته وایم چې سی ان انپوټ واخله د چا دپاره انپوټ واخله ا دپاره صحیح شو که نه اوس ګوره دا راخلم سیف کومه اوس ګورو ښه سویچ دا ولې ان دي بيل بارح كاين فرق لا صبر شو هاي سويتش كوانتيتي ها डबल कोटेशन के नाराजी खैर वो तो चुप था स्विच का साथ इंटीजर फाइल से दा भी आने से नहीं सी आखो शक हाँ دا وسو کم 4 به کو صحیح ده دا بچ شي کو صحیح ده کنه دا و ان کو صحیح ده نو دا بل بچ شي کو وای صحیح شو اوس ویو صحیح ده why do you want to continue ضرورت هم چې څه شي نو موږ ته وایي چې څه شي you have closed the پروګرام د څه وکړه بند کړه ځکه ته ادامه نه ورکوې که نه زه اوس ګوره زه راځم دا کلیک کوم وایي غواړې ادامه ورکوې ورته یم یس ښه خو په سویچ کې دننه راغل که نه نو دلته راشه بل کیس ورکړه صحیح ده
کیس څه شی شو وای شو صحیح ده په وای کیس کې بیا څه وکړه په وای کیس کې دا وکړه چې سی ان انپوټ واخله د چا دپاره انپوټ واخله د ا دپاره ښه او سی آوټ بیرته آوټپوټ هم ورکړو د چی آوټپوټ ورکړه ا صحیح شو او په آخر کې بریک اوس ګورو کمپایر کوو او رن کوو یې ښه غواړئ دا مه ورکړې یس وینئ انپوټ غواړي ښه څو نوي آوټپوټ کې هم درته موږ څه کوي ناوي راکوي که نه راکوي که بنده یې خو انپوټ نه غواړي اوس ګوره ښه د دې سی ان نه مخکې یو بل میسج دی ورکړي ورته ودې وایي چې څه شی سی آوټ دغه میسج به یې دلته ورکړي ښه او دلته دا ورکړي صحیح شو کمپایل اینډ رن اوس ګورو وایي غواړئ دا مه ورکړي که نو دی که خو ځای په ځای څه وشو ختم شو که نه پروګرام که ورته وایم چې دا څه وکړه یس ادامه ورکړو بیا وایي ګوره وایي ورکړه نمبر څو شل بیا تاسو درته ورکړو چې څو درکړي شل درکړي یعنی هدف دا ده که نه چې موږ تاسې کنډیشن د اف کولی شو د سویچ په منځ کې وکاروو د سویچ په منځ کې کولی شو څه وکاروو اف کارولی شو نو خیر دې باندې به بیا بله ورځ راتلونکې ورځ انشاءالله مو نور مفصل خبرې کوو پوه شوې ځکه چې دغه ګوټو بعضې نور شیان دي په دې سټیټمنټو باندې بیا ساره د لوپ به راتلونکې ورځ انشاءالله خبرې کوو دې باندې به ښه صحیح تمرین وکړئ ښه زیات کارونه راخلئ د سویچ په طریقې داسې مخته راشي او دا هم راخلو چې ټاپ